د شیرین زاده خدوخیل دغه افسانه ده اولډ پیپل هاوس. ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. هغه تیرو 19 کالو راسي د اولډ پیپل هاوس کې دی راو کوم چې یوې فلاحي ادارې د آبادۍ نه لري په فرفیزا مقام باندې جوړ کړی و. دلته کې اوړي کې موسم ډیر زیات خوشګوار و، غیر چاپیره غرونه به د شنو ونو بوټو نه ډک شو، قسمه قسم مرغۍ به په نظر راتلې او د هغوی چغار به سحر وختي نه واخلي تر ماښام نه وخته پورې اورېدلی شو. ځای په ځای به د اوبو چینې بهېدلې، کومې به چې اولډ هوم سره خوا کې یو ځای شوې او خوړ به ترېنه جوړ شو. په ګرمۍ او په شکال کې به د خوړ اوبو شرړه ځان نه یو خوندو. د خوړ اوبه ډېرې صفا او خوږې وې. اولډ هوم هاوس کې میشته کسانو به پکې نه صرف ګرمۍ کې لامبل بلکې وخت تېرولو دپاره به یې پکې په کونډو میان هم نیول، کوم به چې نري نري او واړه واړه و، خو ذایقه یې ډېره تر وسکونه وه. خو ژمي کې به دا غرونه سخړ پړ شو، مرغۍ به هم ورکې شوې، د خوړ اوبو به جالۍ ونیولې او د اولډ هاوس وړاګانو په شان به ویزاره ویزاره لګېدو. اولډ هوم هاوس سره خوا کې به یو څه ځوړان هم اوسېدل، چا به چې باقاعدګۍ سره د پیو سپلایي کوله. هغوی به خپلو ګډو بیزو کنډکونو سره ښکته میداني علاقو ته کوشو، چېرته به چې یخ کم او واښه ګیا به ښه پرېوانه وه. نو بیا اولډ هوم هاوس خلکو د بېکټو په پیو به ګزاره کوله. د اولډ هوم هاوس واکمنو به ژمي کې سینټرلایز سیستم په ذریعه د هاسټل ښه ګرم ساتلو، بوډاګانو د یخنۍ بچ ساتلو په خاص خیال ساتلی شو او هفته کې به یې د ښار یو چکر ورله خامخا ورکولو چې فکر یې بدل شي. دې هاسټل کې تقریبا تر 50 پورې پنشن یافته بوډاګان تېرو. د هر یو ماضي ډیر شاندار و، خو حال ډیر ابتر و. ټول د تنهایی ښکارو. د هر یو ژوند یوه اوږده کیسه ده. کله ناکله به چې د ریډیو نه د خیال محمد په آواز دا سندره د هغوی تر غوږو شوه چې اوس د یادونه افسانې ښکاري، داسې دستور د زمانې ښکاري. نو ټول به غلي شو، بلې دنیا ته به لاړل، خو سندره چې به ختمه شوه نو هغوی به راویښ شو او تقریبا د هر یو سترګې به غمجنې وې. ساړه سویلي به یې وکړ او خپل حال ته به یې نظر شو. دلته تقریبا هر کس 15 نه کم نه و، خو هغه لږ د وخت نه مخکې راغلی و، ولې چې هغه ډېر تنګ شوی و. ټول ښار کې یې څوک د تپوس پوښتنې نه و. ښار چې خلک پکې د مچ میګونه سوا و، شپه ورځ به یو شان وي، خو هغه دپاره پکې دومره څوک نه و چې ناروغتیا کې هغه لاس نیولې تر هسپتاله بوتلی وی. دلته که نور څه نه و، ګپ شپ خو و، خوراک څښاک او په وخت طبي امداد خو ورته رسېدلی شو. هغه به کله ناکله ځان ته فکر وړلو چې یا خدایا ژوند هم داسې بوج کېدلی شي چې بنده خپل بدن پر راښکلو ستومانه شي. کله ناکله به هغه ته د خپل ژوند ملګرې زیتون را یاده شوه. نو سوچ کې به لاړو، ځان سره به یې وویل ته څنګه پوښتنه وې، زه دې د ژوند په نیمه لار کې یوازې پرېښودمه، په خپله خو لاړې، ما ته دې ورکوټ امجد او شهلا پرېښوده. تا ته څه پته ده چې ما ستا د دې 2 ګلونو سره څومره خواري وکړ. خپل ټول ژوند او ځواني مې ترېنه لوګی کا، په ځان مې تودې سړې تېرې کې، هغوی مې د میرې مور د سوري نه داسې وساتل لکه چې خلک سوی لاس ساتي. حالانکې مرهم لګونکي ډېر زیات وو، خو ما ستا یادونو کې د بل چا مداخلت خوښ نه کو. تا ته معلومه ده چې هغوی ما سره څه وکړه. شهلا خورلور وه، د پردي کور وه او د پردي کور شوه. اوس ورته خلک ډاکټر شهلا اجاز وایي. خبر یم چې ډېر لوی کلینیک دی، ښځه خاوند دواړه ډاکټران دي. خدای دې ورسره ښه شي. چېرته کله ناکله ټلیفون وکړي، په اختر شوکدر لار خطا کړي، خو هغه امجد هغه سر وڅنډلو او خپل مخامخ ناس سپی یې وښکاره. سوړاخانه مه سوړاخانه راپاسه. خړ په من سپي په مړاو سړو سترګو هغه ته وکتل. خپل په من سټې په روستۍ خپه په کلاره وګرولو او بیا ښه په مزه راپاسېدو.
چې ډاکټر ورته خیال شو احمد خان صاحب نن سبا موسم ډیر یخ دی، تاسو له بهر ګرځېده ښه نه دي، تاسو ته بلډ پریشر سره الرجی هم ده، د سپینه ځان ساتئ، څومره پمن دی، دینه تاسو ته بیماری لګېدلی شي. بیا یې څوکیدار ته آواز کو راشه دا سپی کورې کا، ګوره دا وار چې د سامان ټرک راشي نو دې پکې ورلړه کا. څوکیدار ډانګ په لاس سپي پسې را مخکې کېدو چې احمد خان وویل خبردار دې سپي له چې څوک ګوتې ورنه وړی. ډاکټر صاحب دا زما د تیرو 4 کالو راسه یار دی، زما او د ډیر خواږه یادونه یو بل سره شریک دي، کده تا چا په بدو سترګو کتل نو خبني زبا هغه ورځ دلته نه تللی یم. تاسو له چې د سپینه کرکه درځي علاج ورله نشي کولای نو په ډانګونو وهلو اختیار هم تاسو ته چا نه دی درکړی. د هغې ورځې نه پس بیا ډاکټر څوکیدار او نورو نوکرانو په سپي څه غم غرض ونه کو. احمد خان او دغه پمن سپي به اکثر پیتاوي ته د هاسټل پلان کې ناستو. د خپلې ښځې د مرګ نه پس هغه ډیر په پابندۍ او کړاو سره ژوند تیر کړی. سر وختي به یې خپل دواړه ماشومان تیار کړه، ناشتې نه پس به یې په خپله سکول ته بوتلل او چوټې کې به هم ورته د سکول په ګیټ کې نیغ ولاړو. اخر چې هغوی لږ راغټ شو نو د کور کار لږ سم شو او هغه هم لږ دمه شو. کله چې امجد 12 پاس کړو د هغه خیال و چې اوس هغه لا واده وکړي، د کور د تنهایی او شارتیا به ورکه شي. خو څه وخت چې هغه د خپل دې خواهش اظهار امجد ته وکړو نو هغه سکوټ انکاري شو، ویل زه به مخکې خپل تعلیم پوره کوم بیا به کویدن واده خبرې کېږي. شهلا ورسره هم مرسته وکړه نو هغه د بدې ورځې غلی شو، حالانکې ډېرې ښې رشتې د هغه په نظر کې وي. د میډیکل تعلیم پوره کېدو سره شهلا خو د بل کور شوه نو کور یو ور بیا خالی شو. یوه بوډۍ نوکره وه، د کور کار لږ ډېر په هغې روانو. امجد هم تعلیم پوره کړی و، د هغه خیال و چې اوس د امجد واده په کار دی، هغه به په خپله پنشن واخلي او د آخري ژوند به لږ ډېر په ارام تیر کړي. خو هغه یو ور بیا ناکامه شو، ولې چې امجد ته فوراً وظیفه ورکړې شوه او هغه د اعلی تعلیم دپاره بهر ملک ته لاړو. نو تنهایی سره پرې د تنگ دستی بلا هم یرغلو کو. امجد له کال پس 3-4 لکه نغدیت پکارو، نور سو درک نو. اخر خپل کور خرڅ کو او په خپل د کرایې په یو ورکوټي کوارټر ته راغلو. بیا هم هغه پوهه و چې د ولایت خرڅ زیات وي، په دې وجه هغه پنسن واخیستو او جمع پنګه یې هم هغه ورځو کې امجد له ولایت ته ولېږله. اوس هغه بوډۍ نوکرې له جواب ورکړی و، 2.5-3 زره پنشن باندې د هغه ایله ګزاره کېدله. کله ناکله به هغه چای ډوډۍ په خپله تیاره کا او کله ناکله به یې چې کابو ونه شو نو هوټل ته به لاړو. خو د تنهایي هغه سره هیڅ علاج نه و، هغه ته به خپله کور ودانه ډېره رایاده شوله. کاش چې هغه ژوندی وي، که نور څه نه وي موږ دواړو به خپلو کې ګپ شپ خو لګولې. بعضې وخت به هغه څه پېمانه شانې شو، ما خپل ژوند هسې برباد کو، ما له پکار و چې بل واده مې کړی وی، د بوډاتوب د تنهایي نه خو به خلاص ومه. په شهلا او امجد به څه تندر نه و راګزار شوی، خو هغه به بیا زر استغفر الله وویل چې بنده نفس در باندې غلبه شو. شهلا به مخکې هفته نیمه کې چرته یو ځل نیم راښکاره شوه، خو هر کله چې هغه د نوي کوارټر ته راغلی و اوس به چرته میاشت 2 پس راغله او هغه هم په تریو تندي، بابا دا څه ګنده ځای ته راغلی، دلته خو زما د موټر راتلو لار هم نشته، پیاده راتګ راته ډېر ګران دی، ته ما سره زما بنګلې ته شیفټ شه. هغه پوهه و چې دا هم د زړه د پاسه ست دی، خو د هغه غیرت هم دا نه ګواره کول چې لور کره دې ډېره شي. هغه به د خپلې لهجې تلخي په مسکا کې ونغاړله، صبر بچیه صبر، امجد بچی چې راشي نو بیا به لویه بنګله واخلو، زه به یم او د امجد ماشومان، ډېر ښکلي ژوند به وي. خو د هغه د ښکلي او رنګین خیالونو ماڼۍ هغه وخت را نسکورې شوې کله چې د امجد 3 کاله پوره شولو. د راتلو په ځای پلار ته ولیکل زما دلته سرویس ته خیال دی، دلته ماته د ملازمت ښه چانسونه دي، د ملک په ځای دلته زما مستقبل ډېر روښانه دی. نو هغه د خپل لاندې ځمکه وتښتېدل. هغه ورته څو وارې ولیکل چې زه بوډا یم، یوازې یم، ما ته ستا ضرورت دی او بیا خاص کر ستا واده زما غټ ارمان دی.
خو امجد ورته آخر صفا ولیکل چې واده زما دپاره په یورپ کې هیڅ مسله نه ده، وطن اوس زما نه پاتې دی. که ته د تنهایۍ نه تنګ یې نو شهلا کنه دې رشه. زه به هغې ته ولیکمه. د زوی په دې صفا جواب هغه ډېر دل برداشته شو. یو زړه یې غوښتله چې خودکشي وکړي. بیا یې زړه ته راغله چې دویم واده وکړي، خو اوس د هغه وخت وار تیر و. د هغه به چې ځان ته فکر شو نو خپل ځان پورې به ورله خندا ورغله چې دا قسمت ما سره کومه ټوکه وکړه. خو هغه به بیا په دې خبر شکر کول چې شکر دی زیتون زمانه مخکې مړه شوې ده. که هغه اوس ژوندی وي او دا اولاد دا ناکړدي لیدلی وي نو خو دې خبر چې د هغې په زړه به څه تېرېده. پرونۍ شپه په هغه ډېره سخته تېره شوې وه. هغه باندې د زړه دوره راغلې وه او کور کې څوک دومره نه وو چې هغه له یې ګوټ وورکړی وي. هغه ډېر زبیرګي او فریادونه وکړه، خو ښار کې دومره ځانځاني وه چې د هغه دیوال شریک ګاونډي هم تپوس درله ونه کړو. سن هغه څه په ګرانه راپاڅېدو او هسپتال ته لاړو. هسپتال کې د اول هوم هاوس اشتهار له نظره تیر شو چې یوه فلاحي ادارې چلولو. هاسټل کې مقیم خلکو نه به صرف 2000 روپۍ میاشت اخیستلی شوه. ښه معیاري خوراک څښاک، هفتواري او د ښار چکر او فری میډیکل سرویس په لوستلو هغه نه یې دلته راغلو. د اول هوم هاوس د آبادۍ نه ډېر لرې غرایزه علاقه کې آباد و. خوا کې ورسره د یو اجړ جاړه وه. هر سحر به چې هغه د ګډو بیزو کنډک سر له بوتلو په دې سپي به د هغه نظر شو، کوم چې ښه غټ کټ او خونخوار و. د ګیدړ شرمخ مجال نه و چې د ګډې بیزې خوا ته رانږدې شوې وې. یو ځل یو شرمخ د شپې جاړې ته راغلو، خو راتلو سره یې د سپي په مرۍ غلی شو او هغه یې مړ کړو. بله ورځ د هاسټل مقیم بوډاګانو ډېر ساعت د هغې مړ شرمخ ننداره کوله او د سپي مړانه یې ستایله. اجړ به هم خاص خیال د ساتلو. خو 4-5 کاله پس د سپي ځواني اوبه شوه، په غوږونو دروند شو، تیزی توندي هم کمه شوه. نو اجړ یو بل تکړه سپی بل چرته نه را پیدا کو، کوم چې راتلو سره د سپي عمر وړلو. اوس به دې کنډک سره نه تلو، اکثر به جاړه کې پروت و. خو کنډک د سیرېدو نه به چې را واپس شو نو دواړو سپو به خپلو کې یو وار خوله بیا ور واچوله یو بل ته. اجړ پرې هم څه ډول نه راوړلو. اخر د اجړ نه وډارې شو او د هاسټل کچن خوا کې کچره باندې ګزاره شروع کړه. دلته نو ورسره احمد خان سیبیارانه جوړه کا. خو د اول هوم هاوس د استوګنو او د سپي تعلقات هغه وخت ډېر خوشګوار شو. کله چې د جمی پر راتلو اجړ خپلو بیزو کنډک سره ښکته کو شو او سپي یې پرېښودلو. نو بیا هغه د هاسټل ټولو بادارانو ته لکۍ وهله او چا هډو خیال کې نه راتله چې د هغه خونخوار سپی دی چې د خپل مالک نه سوا د بل چا لاس نه اخیستلو. اوس په هغه خارښت لګېدلی و، ډېر ویښته ترېنه دوړېدلي وو. په دا وجه ډاکټر صاحب احمد خان صاحب ته د سپي نه د لرې اوسېدلو خبره وکړه. په دغه شپه ډاکټر صاحب سخت غوسه و، ولې چې نه صرف یخني زیاته شوې وه بلکې بېګا راسې نری نری باران هم اورېدلو. اکثر بوډاګانو نزلې زکام او یخني وهلي وو، بلکې احمد خان صاحب پکې هغه په من سپي خپلې کمرې ته بوتلی وو چې یخ ورله نه کېږي. ډاکټر صاحب ویل چې د سپي نه خامخا به دلته میشته خلکو ته څه ناڅه بیماري لګي او که نور څه نه وي خارښت خو به خامخا په ټولو لګي. بیا د لږ سوچ فکر نه پس هغه د زهرو یوه پوڼۍ څوکیدار له ورکړه چې سپي له یې سلمړۍ کې ورکړي چې دا غم وغوڅ شي. بله ورځ سهار چې بوډاګانو ناشته کوله نو څوکیدار ته موکه په لاس ورغله. هغه د زهرو پوڼۍ ډوډۍ کې سپي له ورکړه. زهرو ستوني نه د ښکته کېدلو سره خپل اثر وښودلو. سپي په هغه ساعت لتې وټکولې او مړ شو. د سپي په مرګ باندې ټوله ورځ بوډاګانو تبصرې کولې، خو د هېچا خیال خاطر کې نه راتله چې ګنې هغه له چا زهر ورکړي دي. د هغوی خیال و چې بوډا سپی و، سړزي یې برداشت نه کړی شوه او مړ شو. خو احمد خان د سپي په مرګ ډېر زیات زهیر او شکمن و. بله ورځ سهار وختي څوکیدار د اول هوم هاوس استوګن د خوبه پاسول او هغه چې څه وخت د احمد خان د کمرې ور بیرته کو نو وارخطا شو. هغه په منډه منډه ډاکټر صاحب له ورغلو. ډاکټر صاحب راتلو سره د احمد خان صاحب په سینه خپل سټسکوپ کې ښودلو. بیا یې هغه یو ځل دوه ډډې په ډډې واړولو راواړولو، نو سر یې وڅنډلو او څوکیدار ته یې وویل ډاکټر شهلا اجاز ته فون وکړه چې ستاسو والد صاحب په حق رسېدلی دی.
مړی درلېږو او کنه دلته یې د کفن دفن بندوبست وکړو.